ښه راغلاست. عامه روغتیا وزارت وايي د هیواد په شمال کې د زلزلې له امله 60 تنه شهیدان شوي او 1540 ټپيان روغتیايي مرکزونو ته لیږدول شوي. د هیواد شمالي ولایتونو تېره شپه 4.3 درجې زورورې زلزلې ولړزوله. اسلامي امارت د تېرې شپې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو مرستو ډاډ ورکړی. مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي د دولت مسؤلین او اړوند ادارې د زلزله ځپلو د ژغورنې او د بیړنیو مرستو په رسولو بوخت دي. په کابل کې د ایران او د جاپان سفارتونو د هیواد په شمال کې له زلزله ځپلو سره مرستو ته چمتووالی ښودلی. د دواړو هیوادونو سفیرانو د پیښې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او قربانیانو ته یې تسلیت ویلی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران له اسرایلو سره په جګړه کې د خپل ځواک یوه برخه وښوده او اوس ډېر چمتو دی. هغه ویلي له تېرې جګړې ایران په سیاسي، پوځي او اقتصادي برخو کې ډېر درسونه زده کړله.